د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د نورو خپرونو په پرتله په نننۍ خپرونه کې زه غواړم تاسو ته د اوداسه حرامات بیان کړم چې د اوداسه حرامات ټول شپږ دانې دي. زه باید تاسو ته یو په یو واضح تشریح هم کړم تر څو ستاسې ښه زده شي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی حرام اسراف کول په اوبو کې. کله چې موږ خپل مخ یا مټې پرېمینځو نو که چیرې موږ د 3 وارو څخه ډېر د خپل مخ یا مټې پرېمینځو نو دا په اوبو کې د اوبو اسراف دی. دویم کموالی په اوبو کې. که چیرې موږ د خپل مټې یا خپل لاسونه پرېمینځو نو باید دومره کمې اوبه هم وانهچو تر څو زموږ مخ یا مټې غوړېدو ته نږدې وي. دریم مسح کول دي په پښو بغیر د موزو نه. کله چې موږ مسافرت ته ځو یا خپل د کور نه کوم لرې ځای ته ځو نو موږ سره اوبه په دې وخت کې کمې اوسي او تیمم ته هم اړتیا ونه لرو نو که چیرې موږ غواړو چې اودس وکړو نو په هغه وخت کې که خپل پښې پرېمینځو زموږ اوبه ډېرې کمیږي باید د خپل په موضوع باندې یو مسح وکړو نه په پښو باندې. که چیرې موږ د خپل په پښو باندې مسح وکړو نو دا د شیعاګانو څخه د شیعاګانو د مذهب څخه ده، خو زموږ په مذهب کې په بوټو باندې د مسح کول دي. څلورم مسح کول په موضوع باندې چې پکې چیروالی ډېرې وي. که چیرې موږ مسافرت ته لاړ سو یا د خپل کور څخه لرې ځای ته لاړ سو یا هم په کوم بل ځای کې اوسو چې زموږ موضوع د 3 ګوتو څخه ډېرې چیرې اوسي نو موږ په هغې باندې مسح نسو کوی. د دې لپاره چې باید د هغې نه بغیر باید د خپل پښې پرېمینځو نه خپل پښو باندې مسح وکړو. خو که چیرې د خپل په موضوع باندې مسح وکړو نو زموږ اودس حرامېږي که چیرې د 3 ګوتو څخه یې چیروالی ډېر و. پنځم لوڅېدل د عورت دی په وخت د اوداسه کې. ما تاسو ته ویلي ول چې د نر عورت چې دا د 19 شروع تر زنګنو پورې. که چیرې موږ د اوداسه په وخت کې د 19 شروع تر زنګنو پورې عورت مو ښکاره شو یا عورت ځای مو لوڅ سو نو دا هم زموږ اودس حراموي. شپږم استنجا وهل دی په ښي لاس بغیر له عذر څخه. که چیرې موږ عذر ونه لرو نو بغیر له عذر څخه په راسته لاس استنجا ووهو دا هم زموږ اودس حراموي. قدرمنو لیدونکو، دا ول شپږ حرامات چې ما تاسو ته بیان کړل هیله کوم چې زده کړئ. قدرمنو لیدونکو، که تاسو غواړئ د اوداسه د لمانځه په خوند پوه شئ نو په اوداسه کې حرامات، مستحبات، فرائض، شرطونه دا ټول باید رعایت کړو تر څو الله تعالی زموږ ته اجر او ثواب راکړي. تر بلې خپرونې په لوی او بخښونکي خدای سپارم.